السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو رساسو ملګری احسان الله ملګرو د رحیم صدیقی دغه ویډیو در باندې ګورم. دغه ویډیو را سره لږ وګورئ، ویډیو نه بعد سره خبرې کوو. پاکستان میچ د نیوزیلند نه وګټلو او ویډیوګانې افغانانو پسې کوي، کنځا افغانانو پسې کوي. ګورئ موږ افغانانو درنه میچ په دغه ورلډ کپ کې ګټلی دی او موږ دغه ټروفي راوړې ده. زیاتره کسان راته وایي دغې د پاکستان بیرغ هم لګېدلی، خو دغه ټروفي موږ د پاکستان نه ګټلی ده. دا ورلډ کپ موږ د پاکستان نه ګټلی دی. خو دې دی کې چې هغه ICC چې کوم هغه ورلډ کپ دی هغه اوبه وي سیلاب ورباندې راشي. موږ چې کوم هدف و هغه موږ ترلاسه کړی دی. زمونږ نو دی ورلډ کپ کې بیخي کار نشته، که پروګرام پورګی شو دی خوا لاړو که خوا لاړو، چې موږ کوم هدف و هغه موږ ترلاسه کړی دی. که هغه نیوزیلند میچ بیلي، که اسټرالیا بیلي، که انګلینډ یې بیلي، که بنګلادیش یې بیلي، که هر یو ټیم یې بیلي، نور ورکې د موږ کار نشته. که موږ یې اسټرالیا نه بیلو، ساوت افریقا نه بیلو، انګلینډ نه انو ملګرو تاسو دغه د رحیم صدیقی ویډیو وکړه چې را د دې ویډیو کې کم بکواسات کوي چې را مونږ ورلډ کپ کې د پاکستان نه میچ وګټو. مونږ داسې شو لکه چې دغه نور میچونو کو څوک ګټي څوک بیلو کو مونږ هر څه کوو لکه مونږ چې د پاکستان نه ورلډ کپ وګټو. نو رحیم صدیقی زه طالب یم چې د پاکستان سکه چې ستا بچی نوسي کړوسي برالوی شي هغوی هم ورلډ کپ نشي ګټلی. دا واحد پاکستان دی چې را په هر دغه کچېرې ځان سیمي فاینل پورې رسوي. ستاسو د ټیم به پته ولګي چې یاره مخکې څه کوي. لا ستا دوه مې لوبې پاتې دي، د افریقې سره پاتې ده، د اسټرالیا سره پاتې ده، ستاسو به له پته ولګي. دا ته چې د پاکستان په میچ باندې دونه خوشحالېږي، تا خو د دغې نه یو مخکې یا بله ورځ چې د پاکستان او د نیوزیلینډ چې کوم میچ و په هغې کې نیوزیلینډ تقریبا 401 رنز وکړه، نو تا ویل چې پاکستان دام نشي چیس کولی. هغه میچ چا وګټو؟ هغه پاکستان وګټو، بیا قهر پاکستان وګټو، په خرزمان وګټو. نو انشاءالله را روان چې کوم میچونه دي نو ته به ویني او ورلډ کپ خو مړه تاسو ګټلی هم نشئ. دغه مین اف د میچ یو ایوارډ دی، دغه کو تا ویوړل په دغې دنیا نه ورانېږي. زما دا ویډیو ملګرو ډېره دله شیر کړئ چې یاره ده ته ورسي، ولې چې دا د موږ د پښتنو په منځ کې چې دی دا نفرت خوروي. افغانستان زما ملګري دي، زما وروریان دي په افغانستان، ولې زه ډېر زیات خفه کېږم. خو چې دغه شانتې د کم اصل بچی پکې وي که نه نو والله زما پیړه نه سوځي. خو زه تا ته یم چې رحیم صدیقي افغانستان په زندګۍ کې سیمي فاینل نه نشي وتی، او افغانستان چې دی ورلډ کپ څه کې چې د پاکستان ته وګوره، ته شاته میچ وګوره، نسیم شاه زمونږ یو فاسټ بالر ورته ډبل میچ راواړو. نو دغه د شرم کار دی، که نه په کار دی چې په هغې ټیم کې تاسو د خپل ټیم هم ختم کړی وي. او کرکټ چې دی نو د افغانستان چې کوم ټیم دی نو دا د پاکستان چې دی کوم سینیر کلاړیان دي د هغوی نه تپوس وکړه، ټول پریکټس دا ټول دغه ورته پاکستانو کلاړیانو ښودلی دی. نو دغه څه خبره نه ده چې یاره تاسو زموږ نه میچ وګټو، تاسو نه کې خو بس دا خوا دې خوا کې لاړې صحیح شوله. ولې چې د پاکستان په ټیم کې داسې یو څو انفټ بیټرانو چې هغه امام او د څه کسانو هغه د میچ نه خوښ شو. انشاءالله ته راتلونکي میچونه وګوره. خو زه تا ته وایم چې ته د افغانستان او د پاکستان د پښتنو په منځ کې یو دیوال مه جوړېږه. د افغانستان ټیم په زندګۍ کې ورلډ کپ څه کې چې نور میچونه به هم د پاکستان نه ونه ګټي. د پاکستان سره فاسټ بالینګ وګوره، د پاکستان سپینر چې کا هیټر بیټسمین وګوره، ستا په افغانستان کې څوک دي مړه؟ او ستا افغانستان کم داسې 300 پلس رنز یې کړي دي دې ورلډ کپ کې. نو ته خپل دغه وګوره، ته دونه خوشحاله چې یاره مونږ د پاکستان نه میچ چې کوم ګټلی نو لکه مونږ چې ورلډ کپ ګټلی، ورلډ کپ مړه ته ګټلی هم نشي او نه ستاسو ټیم یې ګټلی شي. نو ملګرو دغه ورکوټۍ غونته یو اصلاحي پیغام دی. هغه افغانان وروریان به ډېر خفه کېږي، هغې ټولو ته زه یم چې ګورئ دغه میچ چې دی نو په تاسو کتلی وي دغه د افغانستان وله ګټلی و، زموږ د سایډ نه ورته بیا مبارکي. خو هیا دغه رحیم صدیقي چې کمې خبرې کوي نو دغې زه خلاف یم. نور افغانستان زموږ پښتانه دي، زموږ وروریان دي. که ملګرو زما ویډیو مو خوښ شوي خپلو ملګرو سره شیر کړئ. خپل خوږ ورور احسان الله ورکوي. اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.